بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مسلمانانو رونو او خويندو، د ټولو نه اول الله رب العزت دې ټول مسلمانان رونو او خويندې په خپل ایمان باندې خوشاله کی، او چې کم پریشانای دي، مصیبتونه دي، تکالیف دي د مسلمانانو فکورونو کې الله رب العزت په خپل فضل او کرم باندې ختمي کی. محترمو، نن درتا د واده د فارا یعنی د نکاح د فارا بهترین یو څو وظیفې هغه خیمه زکه ډېرې خویندې هغه په کورونو باندې ناستي، ژوند دې دغه شان تیر شي، نکاح ونه شي. دارنګې ډېر رونه د هغوی نکاح هغه نه کېږي، څه بندي شي پکې، یا دارنګې نور څه رکاوټونه هغه پکې وي. د هغې د وجې نه د هغې غریبانانو زندګي هغه تیروزي، خو نکاح هغه ونه شي په ټیم باندې، په کم ټیم چې نکاح هغه پکاري. او دارنګې مور او پلار هم پریشان وي، رونه خویندې ټول پریشان حالی. نو یو څو وظیفې هغه درته ذکر کوم د واده دپاره، د نکاح دپاره، چې هغه ډېرې زبردستې دي. د هغې سره به انشاءالله الرحمن د کومو رونو دارنګې د کومو خویندو چې نکاحونه نه دي شوي، د الله په فضل باندې به د هغوی نکاح بندوبست هغه الله رب العزت د خپل طرف نه کوي. اولنۍ وظیفه هغه دا ده چې د چا د لور یا د زوی هغه نکاح نه کیږي، او دی دا غواړي چې د هغه دپاره ښایسته ځای میلاو شي، او دارنګې زرې نکاح وشي یعنې واده وشي. نو 3300 مرتبه 3300 زله د ماسخوتن د مون نه بعد یویش ورځې دا آیت د سوره یاسین، سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، دا بوي اول او اخر کې یولس پیره درود شریف هغه بوي، او الله رب العزت په انشاءالله نکاح هغه بندوبست کوي. دویمه وظیفه که چېرته په یو کور کې یو پیغله هغه ناست دی، او دارنګې د نکاح پیغام نه راځي، نو د هغه مور له یا پلار له پکار دی چې 11 د ماسخوتن د مون نه بعد یا مغنی 11 ورځې هغه دې په دې طریقه باندې پړاو کی چې د یو زیارت نه دې شروع کی، او دارنګې د سوموار ماسخوتن په هغې باندې دې ختم کی. بیا دې وګوري چې الله رب العزت څنګه نکاح هغه کوي. دارنګې درېیمه وظیفه هغه دا ده چې د چا په واده کې په نکاح کې بندي شي، او یا دارنګې چې د سره رشته راځي نه د الک رشته هغه کېږي او نه د جنۍ رشته راځي، نو یا الک یا جنۍ یا د هغوی دواړو مور، یعنی مور د الک یا د جنۍ، چې د الک نکاح نه کېږي نو د الک مور، او چې د جنۍ نه کېږي د جنۍ مور. د سحر د مونځ نه بعد او دارنګې د ماښام د مونځ نه بعد 500 ځله درود ابراهیمی هغه دې وایي. انشاءالله الله رب العزت په د ښایسته رشتې او دارنګې د ښې رشتې انتظام الله کوي، او چې کوم رکاوټي په نکاح کې انشاءالله هغه به الله ختموي. او درود ابراهیمی منګه تاسو چې کوم مونځ کې هغه وایو، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دادی تقریبا دا 3 وظیفې شوي. د مزید وظیفو مجرب او مستند وظیفو د پاره چینل سبسکرائب کړئ چې بهترین اسلامی مسائل او وظایف
هغه تاسو ته په وخت باندې